د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له کابل څخه د خپلو ډیپلوماټانو د ایستلو پلان نه لري. په سلامونو مهرکلی کوم، که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د پاکستان پر سفارت تر پروني برید وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي اسلام آباد د سفارت د تړلو او له کابل څخه د خپلو ډیپلوماټانو د ایستلو پلان نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه برید موخه د دغه هیواد د سفیر وژلو خو نوموړی ښه دی او یو ساتونکی سخت ټپي شوی دی. رویټرز خبري اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله ویلي اسلام آباد د سفارت د تړلو او له کابل څخه د خپلو ډیپلوماټانو د ایستلو کوم پلان نه لري او دوی په افغانستان کې له سرپرست حکومت سره په تماس کې دی چې د پاکستاني ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره امنیتي وضعیت ښه کړي. له دې اعلان سره سم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په کابل کې د پاکستان پر سفارت د برید په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقي سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه د لیندۍ پر 11 په یو اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له اسلامي امارت سره د ښو اړیکو پر دوام ټینګار کړی دی. اعلامیه کې په کابل کې د پاکستان پر سفارت برید ته په اشاره د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له خولې لیکلي چې دا ډول پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نشي خرابولی. په همدې حال کې امیر خان متقي د دغه برید د غندلو ترڅنګ ویلي چې د پاکستان د سفارت امنیت ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. متقي همداراز زرداری ته ډاډ ورکړی چې اسلامي امارت به ډیر ژر د پاکستان پر سفارت د برید عاملین عمومي او سزا به ورکړي. دا و زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.